أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو ادبي کاروان هغو ادیبانو استادانو لیکوالانو شاعرانو ملګرو امید لرم چې ښه به د ژوند په خولازو کې به ملګرو د منیر همدرد سره مخاطب یم. د سلاکارې ډلې په شمول د مغفور الله خان جامي صاحب ډېره مننه چې داسې ګټور نشستونه جوړي. نن بیا هم صنعتي تجنیس مرکب تعریف بیان کړی او په شعر او په نثر کې مثال راوړی. نو څنګه چې په سابقه نشست کې مونږه د تجنیس لغوي او اصطلاحي تعریف کړی، نو لنډ شان به دوباره دغه لغوي او اصطلاحي تعریف دغه به تکرار وکړو. تجنیس د باب تفعیل مصدر دی، لغوي معنی دا هم جنسه کېدل، یو شانته کېدل، او په اصطلاح د بلاغت کې تجنیس ویل کېږي په کلام کې داسې دوه لفظونه راوړل چې په تلفظ کې یو شان وي او معنی جدا جدا وي. تجنیس ورته ویل کېدی شي لکه ستا د غم را سره غم دی، دلته کې یو غم په معنی د احساس دی او دویم غم په معنی د هغه غم حقیقي دی که نه. بیا تجنیس په دوه قسمه، تجنیس تام او تجنیس غیر تام. نن پوښتنه د تجنیس مرکب باره کې راغله، نو د دې به لنډ شان وضاحت کو. اوس پر راشو تجنیس مرکب ته. تجنیس مرکب ویل کېږي چې په کلام کې داسې دوه لفظونه راوړه چې د حرفونو په تعداد او ترتیب کې مساوي وي، برابر وي، خو یو لفظ پکې مفرد وي او بل مرکب وي. مفرد دا معنی چې هغه لفظ یوازې وي، د چا نه جوړ شوی نه وي، او مرکب دا معنی چې دوه لفظونو نه یو لفظ جوړ شي، نو هغې ته مرکب ویل کېږي. د شعر نه به بیا مکمل وضاحت وشي. لکه حمزه بابا وی اشنا چې راشي خطا وار شي زما، حمزه ترسو به خطاوار وسمه. نو په دې شعر کې خطاوار دوه ځله راغلی دی. نو دا اولنی خطاوار چې دی دا مرکب دی، دا اصل کې دی شي دی اشنا چې راشي خطا وار شي زما، یعنی زه حواس باخته شم او سان می خطا شي، او حمزه ترسو به خطاوار وسمه. نو دا دویم خطاوار د قصور په معنی کې دا مفرد دی. نو دلته کې دا خطاوار د لفظ په اعتبار سره، د ترتیب په اعتبار سره، د لیک په اعتبار سره ټول یو دي. ظاهري شکل او شباهت د دواړو یو شان لري، د حروف او تعداد پکې مساوي او برابر دي. خو دومره ده چې دا اولنی خطاوار دا مرکب دی د دوو لفظونو نه، یو دی خطا بل وار، یعنی خطا وار شي زما. دا دویم خطاوار چې دی دا قصور په معنی کې دی، یعنی حمزه بابا دا ویل غواړي چې زما محبوب چې کله راشي صنعت مخاطبه ده پکې جانان ته، نو زه حواس باخته شم، او حمزه ترسو به خطاوار وسمه کنایه عن موصوف ده چې حمزه ترسو به زه داسې قصوروار وسمه. نو دا زما مختصر شان نظر، خپل ویل لا مسپارم. الله وارث.